دا د بلخي ځوانانو په هڅو راپیل شوی هغه موټر دی چې بشپړولو ته یې کم وخت پاتې دی. حامده ورسره درې د ښوونځي ټولګیوالې چې دغه اختراع ته یې مټې رانغښتي وایي په لومړنیو امکاناتو یې کار پیل کړی او په خبره چې تر 2 اونۍ وروسته به د موټر کار تمام او ګټه به ترې واخلي. وقتی که دیدیم توانایی ها را در خود ما باز گفتیم چرا همین حال نسازیم و تقریبا 40 روز پیش این موتر کارش شروع کردیم و فعلا 1-2 هفته دیگه شاید تا بهره برداری وقت لازم داره و همچنان تا حال 1 لک افغانی مصرف برداشته و شاید 50,000 افغانی دیگر هم مصرف خواهد داشت. هغه څه چې دغه اختراع کوونکي ځوانان ناهیلي کړي د حکومت او بهرنۍ بنسټونو مالي برخه کې نه ملاتړ دی. د دوی په خبره که ملاتړ وشي راتلونکو کې به نورو دې ته ورته اختراعاتو ته وهڅول شي. بله حتما بعد از این موتر قصد از این داشتیم که یک طیاره جور کنیم که شاید 4 نفر یا 5 نفر حمل بتانه ولی تا فعلا کدام حمایتگر درست پیدا نتونستیم تا که او را کارش شروع کنیم. که همین موتر را تا به حال پیش بردیم و ساختیم. ما خواستیم از دولتی است که جوانای افغانستان هم کمتر از جوانهای کشورهای دیگر نیستن ولی ما امکانات و دسترسی و حمایتگر نداریم که اگر به ما دسترسی و امکانات و حمایت ما را بکنن ما میتونیم چیزهای بیشتر و خوبتر از این بسازیم و در آینده یک افغانستان پیشرفت و ترقی داشته باشیم. په همدې حال د بلخ ولایت سیمهیز مسؤلین وایي د نوښتګرو ځوانانو ملاتړ کوي او دوی لپاره د هڅونې په موخه د بېلابېلو برنامو جوړولو پلان خبر ورکوي. آمریت امور کار ریاست کار و امور اجتماعی ولایت بلخ از ماه حمل 1402 تا به امروز که ماه 8 هست تقریبا 5000 جوان را در ولایت بلخ حمایت کرده و به کارهای گماشته است و همچنان 50 چند نفر اتباع خارجی را ما که داریم در بخش ماشینری و در بخش دکترا و در بخش تکنیک ما در ولایت بلخ گماشتیم که در اینجا اینها کار کرده رایستن و اینا در کارهایشان پیش برده رایستن. دا په داسې حال کې ده چې لا هم هیواد کې د اختراع کوونکو ځوانانو ملاتړ په پار کوم ځانګړی مرکز نه دی جوړ شوی. اوس غوښتنې دا دي چې حکومت باید د وړتیا لرونکو پرمختګ لپاره ګړندي ګامونه واخلي تر څو هیواد هره برخه کې په ځان بسیا شي.